پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای ما من رجل یذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای که د چا څه ګناه وسوه، ګناه وسوه، د ګناه څخه ما بعد دی پښیمانه سو چې یار غلط کار رسو سو، ناجایز رسو سو، ولا بد کار رسو سو، نو قرار را ولاړ سو، ولاړ یو داسې وکړي چې او داسې وکړي دا د څخه ما بعد را لې پر 2 رکعات نفل ودرېدی، دته صلات توبه ویل کیږي. بس هغه عام نفل دی لکه مرتي چې کو، لکه د سحر سنت کې مرتي شکو، د سحر سنت نفلم د غسې دي، او دا غره کم فرض راواخه نفلم د غسې دي. 2 رکعات نفل یو سورتونه نه غواړي، پلانې سورت وای، پلانې یو شی نه غواړي. سلام دی وګرځوي دا غت څخه ما بعد بیا د الله په دربار کې لاس پورته کوي چې الله لما خو ګناه وسوله، لما غلطي وسوله، لما ډیر لو مطلب یو غلط کار څخه وس ما ته معافي وکړه. د الله رسول فرمایي ثم يستغفر الله الا غفر الله له. د الله رسول فرمایي الله رب العزت د دې سړي بیا مغفرت فرمایي. دا تا لاس پورته کوي او د پیغمبر علی السلام حدیث مبارک دی فرمایي وای تا به دعا نه ختم کړي الله رب العزت وستا توبه قبول کړي. پیغمبر علی السلام فرمایي وای ته بل د دې ځای ولاړ سوی نه الله وستا توبه قبول کړي. پیغمبر علی السلام فرمایي ته چې پر کوم ځای ګناه کړي و داغه ځای سه به الله یې رکې چې قیامت پر ورځ گواہی درنه کی پرتا. هغه چې کوم ملائکه ستا ګناه لیکل او هغه به الله رب العزت د ملائکه سه به یې رکې او د دې کتاب سه به میټاو کې د قیامت پر ورځ به گواہی نه درکې. الله فرمای والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. الله فرمای د نیکانو خلقو دا علامه ده چې کله ګناه جنې وسوله بیا دی راسي الله ته وژاړي، الله سمعفي غواړي، د الله په دربار کې شرمندګي چې دا غزایر کی الله رب العزت بیا واغو ته